ما سره ناز شریک پشکور سړی دی زما قاتل زما د کور سړی دی بهر پردو حجرو کې لنګې راښکي کور کې غوسې کوي په خور سړی دی. ملګرو د دانیال شاه کم قاتل چې دی هغه خو معلوم شوی دی، خو زه به تاسو ته دا ووایم چې د دې کم لاش چې دی هغه هم برآمد شوی دی او هغه هم د سیند نه. داسې چل دی وکړی دی د کم قاتل، او قاتل څوک دی هغه هم ملګری دی او ډېر زیات ځاني جګري دوست یې دی. د تخبایي کې چې کوم دی یو خان دی، د دې ورسره ډېر زیات تعلقات د یو بل کبتله راتله، نو بیا داسې چل شوی دی دا چې په کومه ورځ تللی دی لکه تقریبا شپږ اووه ورځې وشوي دا تللی دی، نو بیا ورک شوی دی لکه پتې نه لګي، خلک پسې ګرځي یو ځای ته او بل ځای ته، د دې هېڅ پته نه لګي. خلک روډونو ته راوتي دي، روډونه یې پسې بند کړي دي چې آیا دانیال شاه کوم چې په دادا مشهور و چې دا چېرته لاړ و، اخیر دا کم ځای ورک شو. نو بیا چې کوم دی پولیسو هم په دې کیسه تفتیش شروع کړو، نو بیا چې کومه پته ولګېده هغه دارنګې وه چې دې خان هغه کمرې ته دنده کړی دی، بیا یې په باتروم کې بند کړی دی او هغه باتروم کې اوبه یا څه پکې ایښودي دي او هغه اوبو یې کرن ورکړی دی د بجلۍ، او په هغه ذریعې سره چې کوم دی دا وجلی دی. بیا پې وروسته ورغلی او ډز یې پې کړلی، بیا یې ورسره داسې چل کړی دی چې راغلی دی او کوم په یو بوټ شان چې دی لکه د بوسو یا د بل څه په هغې کې بندوي او په خپل کور کې خښوي، خو دې څه جوړښت نه دی خوړلی. نو بیا یې اخیر دا فیصله کړله چې دا کم سردریاب نهر چې دی ساري سیند چې دی هغې ته یې واچو، نو بیا یې هغه بوجۍ راوړی دی او هغه سیند ته یې ورچیلی دی. نو بیا چې کوم دی د هغې لاش چې دی هغه برآمد شوی دی. ډېر زیات افسوس خبر دی او ډېر زیات یو افسوسناک دردونکی په سوشل میډیا دا وخت چلیږي چې آیا یو دوست لګېدلی دی او یو خپل سکا جګري دوست هغه یې ووجلی دی. نو دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو، انشاءالله بل ویډیو کې مې لایو. الله حافظ.